بسم الله الرحمن الرحیم. ورنه زده کوونکو الله جل جلاله دې وکړي چې جوړ او روغ به وئ. په 12 درس کې تاسو ته په عمودي او افقي ډول د عددونو تفریق کول تشریح کوم. تاسو ورته متوجه اوسئ. یو څو پوښتنې مطرح شوي. لومړۍ پوښتنه: که چېرې وغواړئ چې دوه عددونه په عمودي ډول یو له بل څخه تفریق کړئ، عددونه یو تر بل لاندې څه ډول لیکئ؟ عددونه په داسې ډول سره لیکو چې یویز د یویز تر لاندې، لسیز د لسیز تر لاندې، سلیز د سلیز تر لاندې او په همدې ترتیب یې لیکو او بیا یې تفریق کوو. دویمې پوښتنې ته متوجه اوسئ. ستاسو په نظر د تفریق عملیه لومړی له کومې خوا څخه پیل کړو؟ د تفریق عملیه لومړی له ښي طرف څخه پیل کېږي. بلې پوښتنې ته متوجه اوسئ. که غواړئ چې دوه عددونه یو له بل څخه په افقي ډول تفریق کړئ، څنګه یې سرته رسوئ؟ په افقي ډول دا چې څنګه تفریق کېږي وروسته به یې تاسو ته تشریح کړم. لومړی مثال ته وګورئ. وی له 238 عدد څخه د 114 عدد په عمودي او افقي ډول تفریق کړئ. لومړی په عمودي ډول تفریق کوو. تاسو متوجه اوسئ. دغه لومړي عدد ته د لوی عدد له لوی څخه کوچنی عدد موږ تفریق کولی شو. له کوچني څخه لوی نه تفریق کېږي. نو دغه لوی عدد ته دغه لومړي ته یې مفروق منه وایي. دغه دویم عدد ته مفروق وایي او دغه حاصل ته یې د تفریق حاصل ویل کېږي. نو تاسو پوهېږئ چې دا یې څنګه تفریق کړي دي. تاسو ورته متوجه شئ. له 8 څخه چې 4 کم کړو نو 4 به پاتې شي. له 3 څخه چې 1 کم کړو 2 پاتې کېږي. له 2 څخه چې 1 کم کړو 1 به پاتې شي. یعنې د تفریق حاصل یې څو شو؟ 124. دلته وګورئ تاسو دغه پوښتنه یې په افقي ډول هم حل کړې ده. مفروق منه چپ طرف ته لیکو. چپ طرف ته چې مفروق منه ولیکه، بیا د منفي علامه، بیا مفروق پسې لیکو او وروسته به تفریق کوو. څنګه یې تفریق کوو؟ داسې تفریق کوو چې د مفروق منه له یویز څخه د مفروق یویز تفریق کوو. د مفروق منه بیا لسیز څخه د مفروق لسیز منفي کوو. نو دلته تاسو وګورئ د مفروق منه یویز 8 دی. له 8 څخه چې 4 کم کړو 4 به پاتې شي. له 3 څخه چې 1 کم کړو 2 به پاتې شي. او له 2 څخه چې 1 کم کړو 1 به پاتې شي. نو په افقي ډول هم تاسو زده کړل ګرانو زده کوونکو. د افقي او عمودي ډول د دواړو د تفریق حاصل یو عدد کېږي، 124. د افقي ډول تفریق هم 124 ځواب دی او د عمودي ډول تفریق ځواب هم 124 دی. د مثال ته تاسو متوجه شئ. وی د فرید پلار 5490 افغانۍ درلودې. په 2140 افغانیو یې خپل زوی ته چې واخیستل، قلم، کتابچه او کالي واخیستل. تاسو معلوم کړئ چې څو افغانۍ ورسره پاتې دي. نو تاسو پوهېږئ ګرانو زده کوونکو چې موږ د هغه ټولو پیسو څخه هغه پیسې کموو کومې چې مصرف شوي، نو موږ ته به په لاس راشي چې څو روپۍ له موږ سره پاتې دي، یا څو روپۍ د دغه فرید د پلار سره پاتې دي. نو لومړی عدد یا ټولې پیسې چې دي 5490 دي. نو موږ 5490 لیکو. دا مو چې ولیکل، بیا د لاندې هغه پیسې چې مصرف شوي دي 2140 افغانۍ دا لیکو چې دغه ته مفروق وایي، مفروق منه وایي. دغه دویم ته چې لاندې لیکل کېږي ته مفروق وایي او دته د تفریق حاصل ویل کېږي. وګورئ چې څنګه تفریق کوو. له 0 څخه چې 0 کم شي خپله 0. له 9 څخه چې 4 کم کړو 5. له 4 څخه چې 1 کم کړو 3. له 5 څخه چې 2 کم کړو 3 به پاتې شي. نو تاسو ولیدل چې موږ څنګه کولی شو چې عددونه په افقي او عمودي ډول یو له بل څخه تفریق کړو. دا و د نن ورځې درس. تر بل درس مو په الله جل جلاله